د افغانستان مسلمانان د حق لري چې دغه د غربت په دیار کې دی په ډېره ستړیا او په ډېره بېوزلي باندې څه راجمع کړي او بیا بازار ته وړاندې کېږي، هلته سودا کوي. دا حق لري چې د 5 روپو شی په 5 روپۍ ورکول شي، او دا حق لري چې تور په سپین پر تیر نه شي، سپین د سپین په نامه ورکول شي، تور د تور په نامه ورکول شي. د افغانستان مسلمانان دا حق لري چې د په کومه ستړیا او زحمت مسافریو باندې څه مال پیدا کړی دی، غواړي چې کور جوړ کړي او د کور په جوړولو کې ګرانه وروره تجاره صنعتکاره ستا د سیخ خو د اوسپنې څه کار اخلي چې هغه په دومره اطمینان وي چې سبا یې دا کور بیرته نه پرړنګېږي. د افغانستان مسلمانان دا حق لري چې هغو څه نه په کپ پیدا کړی، غواړي چې موټر رانیسي یا موټر چلي چې د موټر پریم و باډۍ په هغه اوسپنه باندې سنبالي چې تا اطمینان ورکړی دی چې دا دومره قابلیت لري. او واقعیت هغسې داسې نه وي چې پر لاره یې د موټر پریم راتي، هر ورځ مستري ته ولاړ یا انګر ته ولاړ. دغه طرفونه دغه امن ساتل دا هم د افغانستان د مسلمانانو حق دی پر اسلامي نظام باندې.